په دنیا کې هغه نعمت چې د آخرت د نعمتونو سره او د جنت د نعمتونو سره ډیر مشابه دي. ډیر مسلمانان ورونو ته الله دا ورکړی، دا په نصیب کړی، لیکن دا معلومات مو ورته نه وي. هغه نعمت کومه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والعلم. سبحان الله. وی په دنیا کې داسې نعمت نشته چې د آخرت د نعمت سره مشابه وي د ایمان او د علم نه سوا. ایمان دا هغه نعمت دی چې د آخرت د جنت د نعمتونو سره ډیر زیات مشابه دی. هغه لذت چې د جنت په نعمت باندې انسان اخلي په دنیا کې هغه نعمت الله چې چاته ورکوي ایمان دی عزتمندو او علم دی، او دا سل په سلو کې حقیقت دی. قسم بالله عزتمندو که چیرته دا ایمان دغه نعمت نشي نه بل به کم نعمت وي. نعمت په ایمان کې چې څومره لذت او خوند دی دونه په بل څه کې نشته دی، او دا چې څومره د ایمان زیاتیږي هغومره به ستا دا سعادت دغه خوشحالي او دغه نیکبختي زیاتیږي. دی وجې نه هغه انسان چې د دنیا هیڅ به ورسره نه وي الله به له د غر امر ایمان ورکړی، دا به باچا وي باچا. همدغه رنګې ورسره علم، ځکه دا علم ایمان چې راځي په علم په وجه باندې راځي. صحیح علم الله جل جلاله تعالی درکې عمل پې درکې دا لوی نعمت د عزتمندو. د دې وجې نه بیا فرمایي شیخ الاسلام رحمه الله و نبی صلی الله علیه وسلم به بلال تنهو ته ویل چې ارحنا بصلاة یا بلال، په دې منځ باندې دمه مې که، په دې منځ باندې خوشحاله مې که. او په بل حدیث کې بیا فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حبب الی من دنیاکم النساء والطب. وی صحابه ته فرمایي وی ستاسو په دنیا کې چې ما ته خوښ کړی شوی دی او محبوب کړی شوی دی یو خپلې زنانه او بل د عطر دا چې خوشبوی وی دا ما ته خوښه ده. بیا فرمایي وجعلت قرة عیني فی الصلاة، او زما د سترګو یخوالی دا په منځ کې ګرځېدلی. د دې وجې نه فرمایي وی ګوره دلته نه دي ویلي چې ما ته په دنیا کې 3 شیان محبوب کړی شوي دي چې یو خپلې بیبیانې، یو خوشبوي او یو منه. هغه خپلې بیبیانې او خوشبوي دینه تعبیر وکړو چې دا ما ته خوښ کړی شوي دي، محبوب کړی شوي دي. اما هر چې منځ دی دا نه چې ما ته خوښ کړی شوی دی، بلکې زما د سترګو یخوالی ګرځېدلی دی، ځکه دا ایمان دی عزتمندو، د سترګو یخوالی مې ګرځېدلی دی. همدغه رنګې بیا ورسره فرمایي هغه انسان چې هغې ته دغه د ایمان لذت نه ورکړی شوی، وی دی انسان ته په دنیا و آخرت کې عذاب ورکړی شوی دی. دا انسان معذب فی الدنیا والآخره، په دنیا کې هم دا په عذاب کې دی او په آخرت کې په عذاب کې دی. د دې وجې نه ډېر خلک به تاسو وینئ چې ډېرې دنیا به ورسره، ډېر دولت به ورسره وي، لیکن که کېناستې زړه به چوي، داسې څه به ورته وایي چې به د خپل په ناسته په د خپل مجلس کور کې به تنګ وي، داسې خبرې به کوي. دا ولې چې دا راحت، خوشحالي، سعادت، نیکبختي دا په پیسو کې نه ده، دا په ډېر خوراک کې نه ده، دا په ډېرو موټرو کې، په ډېرو بنګلو کې، په ډېرو تجارتونو کې نه ده عزتمندو، دا په ایمان کې ده او دا په دین کې ده او دا په علم کې ده، هغه علم چې د الله معرفت په هغې سره راځي. عزتمندو دا ډېره مهمه ده. دې نعمت پسې کوشش وکړئ، د ایمان نعمت پسې کوشش وکړئ چې په دنیا کې د جنت په شانې زندګیانې وکړئ. زړونه هم داسې وي لکه تاسو په جنت کې ګرځئ، او دا ایمان اسې نه راځي چې سړی کښېني وایي چې ایمان دې زما زیات شي. دا په علم سره د الله د معرفت علم وکړه، د اسماء او صفاتو علم وکړه، قرآن درسونه ترجمې واوره، دې ته وخت ورکړه، ایمان ستا زیات شي، الله وپېژنې. د الله د پېژندلو نه سوا هیڅ قسم سعادت خوشحالي د انسان نشي راتللی. نو فرمایي که چېرته دنیا د الله درکړه، هم د عذاب درکړی شو، هم د عذاب په هغې به کړېږي او په آخرت کې بیا به ورسره کړېږي. او که دنیا درته حاصل هم نه شوه، هم د دنیا ته به هم د آخرت ته به که د ایمان په طلب کې نه وي او دا دې پرېښوستو. الله دې موږ او تاسو ټول مسلمانانو ته دغه نعمت په حقیقي معنا سره را په برخه کړي.